بعد سبايا وسمداني تا سلام فالله بندگران قریشی تا سلام قریشی تا سلام بعد سبايا وسمداني تا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين صدق الله العظيم. سورة المطففين مكية وهي 36 آية. سورة المطففين مکی سورت تے شپږ دېرش آیاتونه دي. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وایي چې سورۃ المطففین مکی سورت ته عام قرآن شریفونو کې دې ته لیکلي چې دا مکی سورت ته. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وایي چې دا مدنی سورت ته پدې کې 8 آیاتونه مکی دی او نور مدنی دی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پر روایت باندې دی چې پیغمبر علیہ السلام مدینه منوره ته تشریف راوړو وی قتل چې د مدینه منوره عام خلق په عام معاملاتو کې په ناپ تول کې کمی کوي. دا یو عادت جوړ شو. نو دا آیاتونه الله پاک نازل کړل په مدینه منوره کې دا لومبني سورته چې نازل شوې ده. دا مدینه منوره د خلکو نه دا عادت الله داسې اوستو چې تر اوسه پورې هیڅ کم پناپ تول کې کمی نه کوي. هغه د هرې علاقې خلک او چې په مدینه منوره کې اوسېږي نو هغوی اوس کمی نه کوي. دغه عادت ته الله اوستو بلکې هغوی چې سودا چاله ورکوي نو ډېره ورکوي، که کپړه ورکوي نو زیاته وي، که بل څه وي نو زیات ورکوي. وایي دا بخشش دی. نو دا عادت د دغه خلکو نه الله پاک کړی. مطففین چاته وي پناپ تول کې کمی کول والا، او کم کس چې دا کمی کوي نو هغه ته مطفف وي. او دا کمی کول حرام دی. قرآن و حدیث کے پناپ تول کے کمی کول تا حرام ویلی شوی دی. عام طور باندې معاملات لین دین چکیگی نو ناپ یا تول باندې کیگی، ناپ یا تول. نو دې دو طریقو باندې لین دین دی.
نو حقدار ته حق ادا کول یا نه ادا کول په ناب تول باندې معلومیږي. چې دا چا حق دې ناغه ته پورا حق ورکول پکار دی او کمی کول پکې حرام. نو دا حق چې دې یوازې ناب تول سره نه دی بلکې هر یو چیز کې حق پورا ورکول یا نه ورکول معلومول پکار دی. کم شي چې د شمیر وي ناغه کې خو ناب تول نه دی تشمیر دی نو پاغه کم کمی کول حرام. موطا امام مالک کے یو روایت تے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو سڑی اولی دا چه پا مانزه کی رکو سجده پورن نکولا تادی کولا چه منزه ختم که عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطویل لقد توففتا تانا اللہ پا حق کے تطفیفو که کمیلیو که. نو دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قول نہ معلومیگی کہ ناب تول کی آواز کمی نہ ہر یوشی کے کمی کول حرام. نو امام مالک رحمت اللہ علیہ لکی لکل شیء وفاء و تطفیف ہر یوشی کے پوروالم شتا او کمیم پکشتا گورا مانزکم کمی راغی دا ناب تول کی کمی پشانت دام حرام دی. او دس چکے نو پدی کم کمی او زیادہ اشتا او دس چاردان کے نو دیر تادیم کو چے بعض اندام اچ او بعضی لندو توی مو دس میں کو موز میں اوشو. نو دارنگ نور حقوق اللہ اور حقوق العباد پدی کی کمی کول دا تطفیف او جرم دے. حقوق العباد کے چکم مقرر حق دے دا چا او غد ورنک نو دال تطفیف او کو ملازم دے راوستا یو نوکر دے راوستا او غد یو ڈیوٹی ورکڑے استا دا غد جوڑ شو چا دونا پیسے بدر کو مالا بدونا کار کے او دے اغم رکار انکی نو دی سڑی پر اقبل ملازمت کر دے بل بند حق او کمی او کو. دا ڈیوٹے پا ٹیم کے بل سکول دام ناب تول کے کمی غندے دام تطفیف دے. دین اکثر خلق غافل دا ڈیوٹے پا ٹیم کے اوڑی روڑی کار نہ کئی یا دا ڈیوٹے پا ٹیم کی خپل ذاتی کار کئی کمی محکمے سرے کمی او سڑی سرے داغا کار دے پا دے پرے تو خپل ذاتی کار کے نداہم تطفیف. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی فی خمس بخمس پنز گناہنا داغی پنز سزاگانی دی. نمبر 1 کم بندہ کی وعدہ ماتئی اللہ پاغ دشمن مسلط کی او غالبی کی پہ کہ وعدہ کئی او وعدہ ماتئی نو دا وعدے ماتولو پا بدل با پہ دشمن مسلط شی او غالب بی پہ. دویم کہ دا اللہ قانون پریدی او پا نور قانونونو باندے فیصلے کئی نو پدی کے با فقیری با پا کے عام شی مسکنان بشی کہ دا اللہ قانون پریگ دی او دا غیر اللہ پا قانون فیصلے کئی نو دا خلق با فقیران شی. نمبر 3 پا کم قوم کے چے بے حیائی او زنا عام شی اللہ با پہ طاعون او دا سے نور وبائی مرضون راولی. اور نمبر 4 کم خلق چے پا ناب تول کے کمی کئی اللہ با پہ قات راولی. قات با پہ رازی. اور نمبر 5 چے کم خلق زکاة نور کئی اللہ با پہ بارانونا منی کی
باران بنے کیږي. او بل روایت کی دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کم قوم کے چھ مال غنیمت غلا عام نشی اللہ د دوی پزړونو کې د دشمن روب او هیبت واچي. فکم قوم کې چې سودخوري زیات شي پاغي کې بمړي ډیر کیږي. کم قوم کې چې ناپ تول کې کمی کیږي الله به د دوی رزق کټ کی قطع وکي. او کم خلق چې د حق خلاف فیصله کوي پاغي کې به قتل او قتال خون ریزي به پکې عام شي. او کم خلق چې په معاهدو کې غداری کوي الله به پاغوی دشمن مسلط کی. ناپ تول کې چې کمی کوي رزق به کټ شي. نو دا رزق کټ کېدل څه مطلب؟ بالکل دا رزق نه محروم شي نو دام کټ شو. یا رزق خو موجود دی خو خوړی یې نشي. رزق موجود دی نیش خوڑے نو دام رزق کٹ شو استعمالو لینے شی. لکه دی بیمارو کې وګورا نہ ارسشتا کوئی پرہیز دے نو دیو سڑی درے شوگر ملز چلے دل د چینو کارخانے درے چلے دے وہ یو دانه چینی پکې هغه نشو خوړی. خپل د چینو درے کارخانے او هغه چې تزان ته یو قاشق چینی استعمال کې نشو راوسته. نار سو ډیر زیات دي ټولې دنیا له تیارې خو خپل نشي خوړې دام د درې کټ شو. دارنګ د قات صورت دام کی ریشی چې اشیاء ضرورت به نه ملاويږي دام قات ته. او دام کی ریشی چې اشیاء ضرورت خو به موجود وي خو ګران به دومره چې ستاده وسه نه کیږي نو بس ګوره وتا قات ته. او حدیث کې دا فقر مسلط کېدل چې راغلي دي نو دا دې مطلب دا نه چې پیسې بنوي یا د ضرورت سيزونه بنوي. او دا فقر اصلی مطلب دا دی چې دا بنده به محتاج وي دی به حاجتمند وي. اوس خیالو کا ہر بندہ په کاروبار کې او تمام ضروریات زندگی کې د بل محتاج دی او کنه دی. موجوده زمانہ کې که اوسېږي په خپل کور کې اوم د تګرانه ده که چې تزیر ازینو پابندیان دي د قانون زې په دې به د قانون خیال ساتي. ستا په نوړې باندې پابندی ستا په خبرو باندې پابندی. خپل مال در سره موجود دی قانونی مشکلات پکې دومره چې ساغشته پې نشي چې چرته تل غواړي نشتلې په سفر کې آزاد نه په اغشتو کې آزاد نه دا دومره پابندیانې دفتر لبزه د افسر به مینت کې د چپړاسی به مینت کې زندگی تیرول ګران دا ټوله محتاجی ده او دې محتاجه ته فقيري وي. نو کم خلق چې د الله د قانون خلاف ورزي کوي او په بل قانون باندې فیصله کوي الله به محتاج کی. موجوده دنیا کې ګوره ټول مسلمانان چې دا الله قانون یې پرې خېره هر ځای کې محتاج. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس ويل هلاكت تباہی و بربادی دا للمطففین دا کم ورکونکو دا پارا الذين إذا اكتالوا اغا خلق پا کم وقت چن آپ تول کی علی الناس خلقتا یستوفون دا خلقنا اخلین یستوفون پورا اخلی وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ چې کله خلقو تناب تول کوي پیمانه باندې ورکول کوي یا په وزن ورکوي نو یخسرون نو خلقو لکم ورکوي.
چې د بل نه اخلي نو پورا اخلي او چې بل ورکي نو کم ورکي. نو بل چې د بل نه اخلي پورا اخلي دا څه ګناه خو نه ده، او دا بل چې کم ورکي دغه ګناه ده. نو دی ورسره یو ځای کې چې شوم دومره چې د بل نه اخلي نو پورا دلته چې ته کم وانه غشتل، خو چې بل ورکې نه هغه کم ورکې. که چې ته بل لرې د ځان لرې اغشتل او هغه د کم اغشتي وو نو زه خیر دی دا سر په سر شو. د بل نه کم اخلي نو که بل لرې کم ورکړ نو زه خیر دی، خو نه د بل نه پوره اخلي او چې بل ورکې نو کم کې نو دی ډېر مذمت بیان کړی دی. الا یظن آیا دی خیال نه کوي، الا یظن اولئک آیا دغه خلق خیال نه کوي انهم مبعوثون چې دوی به د قبرونو نه پورته کولی شي. دی دا خیال نه کوي چې یو ځل به د قبر نه پاسې خدای ته به مخامخ کېږي. انهم مبعوثون چې بېشک دوی به د قبرونو نه پورته کولی شي لیوم عظیم په هغې ورځ کې چې هغه ډېره لویه ده، ډېره لویه هیبتناکه ورځ ده. د تمام مخلوق د حقوق او د فرایضو حساب کتاب بکیږي. نو که چېرې دا خیال د چا وي چې زه به خدای ته پیش کېږم نو ده به ناپ تول کې کمې نه وکړي. یوم یقوم الناس لرب العالمین فکم ورځ باندې یقوم الناس چې دا خلق به ودرېږي لرب العالمین هغې پروردګار ته چې د تمام مخلوقاتو پروردګار دی. کلا ان کتاب الابرار لفی سجین. کلا هرگز دا گمان نه دی پکار چې دا قیامت ورځ به نه راځي. دا گمان مه کوه، ورځ د قیامت خامخا راتلونکې ده. د نیک او د بد نتیجه به دغه ځای کې ښکاره شي. کلا هرگز داسې نه ده ان کتاب الفجار لفی سجین بېشک عمل نامې د فاجرانو، فجار فاجران بد کرداران. ان کتاب الابرار لفی سجین بېشکا عمل نامې د کافرانو بد کردار خلکو لفی سجین دا به په سجین مقام کې وي. وما ادراک ما سجین تا ته څه پته لګي چې دا سجین څه شی دی. کتاب مرقوم دا یو دفتر دی لیکل شوی دی. سجین دی یو دفتر نوم دی چې په هغه ځای کې د هر دوزخي نوم درج دی. کرامن کاتبین د هر بنده سره دي. نو د دې بندیانو دا مثل چې تیار شي رجسټر برابر شي نو دا رجسټر په دې سجین مقام کې کېښودی شي. ځان له دفتر د هر چا او په هر یو باندې د دوزخي نوم او علامه ولیکلی شي چې د لیدو سره فوراً معلومیږي چې دا فلانه دوزخی او دا دغه عمل نامه ده. بعض روایاتونه معلومیږي چې د کافرانو روحونه هم په دغه سجین مقام کې پراته وي. پس د مرګه روح د کافر سجین ته لاړ شي او روایاتونه معلومیږي چې دا سجین مقام دا د اومه ځمکې لاندې دی. سجین د اومه ځمکې لاندې. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین بېشکه
عمل نامے د فاجرانو لفی سجین دا پس سجین مقام کی دی یو تنگ و تاریک مقام د کافرانو روحنا وغیرہ دا و پدغ دے کی دا اوم اسمک لان دے او دا دے مقابلہ کی علیین او دا اوم اسمان نبرا او دا عرش دا لان دے دے کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین کتاب مرقوم یو کتاب دے مرقوم پا معنی دا مختوم دے مختوم من مہر لگے دلے دے کتاب مرقوم مہر لگے دلے دے پدے باندے دا سجین تفسیر نہ دے کتاب الفجار مخ کے ذکر شویل دا غیر پارا دا تفسیر دے نو دا بدکار و خلقو عمل نامی چی دی نو پاگے باندے با مہر لگی دلی و محفوظ بی او پاگے کے کمی بیشے با نرازی محفوظ زی باندے سجین کے پراتے دی روحنا بے امور سرائی کتاب مرقوم دا عمل نامے دا فاجرانو کتاب مرقوم پدے باندے مہر لگے دلے دے مہر چیو لگی گی نو دے نپس کمی زیادے دا پکے نرازی ڈاک خانے تا چیو خط یو سی ڈاک خانے والا پہ مہر نی لگولے چی مہر نی لگولے نویلے چی دا خطرہ کا او دیکھ یو جملہ بللی کما یا یو جملہ تے نکٹ کوما مہر لگے دو نما خطا تا اختیار دے چی کمیسی آتے پکیو کی او چی کدر ڈاک خانے مہر او لگے دو نو تالی کلی دے او تے لے گے او قانوناً تا تے اجازت نیشا چی بیاتا دا کولو کی بیا چې چا نوم په لیکلې دی هغه ته به ورسی نه به کولاوي نو چې مهر ولګېده پابندي ولګېده کمې زیاتې به پکې نه وي نو عملنامه پس د مرګه چې سجین ته رسېدلې ده نو کتاب مرقوم په دې مهر لګېدلې دی اوس د دې عملنامې نه نه څه اوځي او نه پکې نور څه داخليږي خاتم النبیین پیغمبر علیہ السلام خاتم النبیین دا نبیانو آخری مہر اولگے دا نو چی کم پیغمبران خدای مقرر کری ناغی نسوک خارجی گی نا چی یو تینا کٹ کا یوم تینا کٹ کی اور رستو پاکی بل داخلی گی نا چی دا فلانیم پاکی پیغمبر کا بس چی سمرا پیغمبران لی بس دق دی مہر پہ اولگے دا کتاب مرقوم دا عمل نامے مرقوم مہر لگے دلی دی پی ویل یومئذ للمکذبین ہلاکت پدغ روز باندے للمکذبین دا تکذیب کون کو دا پارا الذین یکذبون بیوم الدین اگا تکذیب کون کے خلق مکذبین سوک الذین اغا خلق یکذبون چی نسبت دا دروغو کئی بیوم الدین روز جزاتا دا قیامت روز تا دروغ جنوی وما یکذب به الا کل معتد اثیم وما یکذب به نسبت دا دروغو نکی قیامت روز تا الا کل معتد مگر ہر اغا کس چی عد حد نا تجاوز کون کے دے اثیم گناہگار دے اذا تطلع علیہ آیاتنا چی کل پدبان اولستیشی آیاتنا زمن قال اساطیر الاولین نو دیوی چی دا خو پقوانی نقل ندی پقوانی قصیدی قرآن دا نصیحت خبرے دیوی دا پقوان زڑی قصیر روانی دی افسانی دی او دی رات نقل کی کلا بل قرآن علی قلوبهم دا قرآن پا آیاتنو کے حیث قسم شک شبہ نشتا دے پا کہ اسب شک کئی و شک شبہ پا کی نشترے بل ران علی قلوبهم بلکہ زنگ لگے دل دے دوی پزلنو باندے ما کانو یکسبون پا اغسو چی دوی کم کسب کرے دے رانا زنگ لگے دلے دے
په دې زړونو باندې د ګناه زنګ لګېدلی دی. څنګه چې په اوسپنه باندې زنګ ولګېږي نو بیا دغه اوسپنه څه وخت پس خاوري شي، نو د ګناهونو په وجه باندې په زړه چې زنګ ولګېده د تقوا هغه صلاحیت پکې ختم شو، بیا د نیک او د بد فرق نشي کولی. حدیث مبارک کې دی چې کله یو مؤمن بنده ګناه وکړي په زړه یو تور داغ ولګېږي، که توبه وویستله او پښیمانه شو خپل عمل یې درست کړ نو دغه تور داغ به لرې شي، زړه به خپل اصلي حالت ته راشي، روښانه به شي. او که توبه ونه ویستله نو دی به په ګناهونو کې زیات مخکې کېږي، بیا هرې ګناه سره به یو داغ لګېږي تر دې چې ټول زړه به تک تور شي. او همدغه نه تعبیر کېږي کلا بل ران علی قلوبهم. حق او باطل کې فرق اوس نشي کولی، په زړونو باندې زنګ لګېدلی دی. او دوی د خپل رب د دیدار نه په پرده کې دي. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. انهم بشک دوی عن ربهم د خپل پروردگار نه یومئذ په دغه ورځ باندې لمحجوبون په پرده کې به وي. د قیامت پر ورځ باندې کافران بد کردار خلق د خپل رب د ملاقات نه به محروم وي، په پرده کې وي. دا د څه سزا ده چې د رب دیدار به نه کوي؟ وی دوی په دنیا کې حق پیژندلی نه دی، خپل رب یې پیژندلی نه دی، نو د رب د ملاقات قابل نه دي. دا د دوی سزا شوله. امام مالک رحمت الله علیه، امام شافعی رحمت الله علیه وی آیات نه معلومیږي چې مؤمنانو تبا د الله دیدار ملاویږي. هر مؤمن تبا د الله دیدار ملاویږي. د هر انسان په زړه کې د الله محبت شته او دې په محبت باندې مجبور. دیو جن د دنیا د عام کافران مشرکان هر څومره شرک او کفر کې چې مبتلا وي، د الله د ذات او د صفاتو په باره کې باطل عقیده وي، خو بیا هم د الله عظمت او محبت د دې کافر په زړه کې هم شته. خو د خپل عقیده مطابق دی د الله د رضا لپاره عبادتونه کوي. خو دې کافر ته لار نه ده معلومه، لار ته خطا ده، نو ځکه هندوستړی خدای ناراض کني. هندو کوشش کوي چې زه خدای رضا کوم، عبادت کوي، خو هندوستړی خدای ناراض، د عبادت لارې خطا کړې ده. او مسلمان ته الله د عبادت او د الله د محبت لار صحیح خولې ده، نو دی به پکې کامیابي. دا هندوان دویم د شپې عبادتونه کوي، نو پس پکار چې مسلمانان خو ډېر زیات عبادت کوي. یو بزرګ د شپې داسې روان دی عبادت لذي جمعات تا، نو یو ځای کې هو آواز راته، چې کمزې نه آواز راځي. یو کوي په کوي کې اندولان د ناس ته د شپې هغه الله یادې، په کوي کې عبادت کوي، دا هغه طریقه ده. او دا زمیدار چې دین دوی د په اوړي کې پټی ته چې زینو د شپې لاړ شوي، دروازه سنډا ګرمي کوي، کار نشي کولی، پټی ته خاور دن نه کوي یا بل څه، ندیم دې پېشمنی کې رواني.
یو نوجوان الک پسنڈا سور دی پٹی تزی پغوا کے لاس خدے لو بوئی بے خال میں دا کونڈے پمخ اولید پیغل لخائی چی دا دیر کیک دی خالونا دا دے الک لو بویلا دا بزرگ چی دنو دے تحجد لروان دے دا شپی جماعت کے با تحجد کئی الک خفار خیال چی لو بویلا خدا بزرگ تے اس سے مطلب اخلی بزرگ وہی چی دا اندو پا دے کوئی کی لگیا دے و دے اللہ یادی نو دا خدا کنڈے پا مثال دے او کافر دے مسلمان دا پیغلے پا مثال دے چی اندو خدا یادی نو مسلمان تے یو شل زل یاد کا چی اندو یو زل یادی نو تے شل زل یاد کا دا دا کنڈے و دا پیغلے اگر مثال ناغ خپل مطلب واغشتا کہ لو بینوں خمطلب تے والا نو نیکان خلق دا دینم خمطلب اخلی او بدانو خلقو تخکل ناتو انہا ہوئی تے بل سے مطلب ہوئی قرآن آیات رہتا ہوئی بل بل ستے واری دا ارچا ذہن خدای دا ارچا ذہن خکی دا کافر چی دی دا اللہ محبت کئی خدا محبت لارتے نا خطارنو کامیاب ندی منزل مقصود ترسیگی نا نو دا وجہ چی دا کافر پدرکی دا محبت شوق پروت تے دا دیدار شوق پکشتا نو ذکر خدای وی چی لار دے خطا کرے دا نو دیدار ندر کم محجوب بے کافرم شوق کئی چی دا اللہ اوینم خو لار خطا دا نو دا زیارت اغا شوق با پورا نشی صدا والا ورکیگی یوم اذل محجوبون دیو پا حجاب کیوی انہم عن ربهم یومئذ لمحجوبون بے شک دی دا کافر دخپل ربنا یومئذ پدغ روز باندے لمحجوبون پا حجاب و پا پردہ کی بوی ثم انہم لصال الجحیم بیا بے شک دی بداخلی گی دے اور تو جہنم تا ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون بیا ویل کیگی یقال ویل کیگی بهذا الذي دا اغسدی کنتم به تكذبون چتا سبورت نسبت دروغ کو دا غ دوزخ تے چتا بو دب کی شب کے گپ شپ دے دوزخ نشدا غ دوزخ تے اسے گورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون صدق الله العظيم. سورة المطففين دیر شمسی پارا
اتلسم نمبر آیات مخ کے آیاتونو کی دا مجرمانو حال او په دوزخ کې داغوی عذابونه ذکر شو. اوس ورپسې د مؤمنانو حال الله پاک ذکر کوي. دا مؤمنان ابرار دي، نیکان دي، نو د دوی مقام به کم ځای کې وي، نو دا به په علیین مقام کې وي. او علیین د اووم اسمان نه پورته د عرش د لاندې یو مقام دی. علیین اوچت مقام دی. سجین ښکته دی د اووم ځمکې لاندې، او علیین دا اوچت دی. په دغه ځای کې د مؤمنانو روحونه او د مؤمنانو عملنامې پرتې وي. کتاب مرقوم، دا کتاب مرقوم دا د مؤمنانو د عملنامو بیان دی. کتاب داسې دی مرقوم چې پاغه مهر لګېدلی دی. علیین کتاب مرقوم نه دی، دا کتاب الابرار د نیکانو خلق عملنامه کتاب مرقوم دی. او دغه ځای ته خاص مقرب فرشتي ورځي، د نیکانو عملنامه ګوري. نگرانی کوي، حفاظت یې کوي. مطلب دا چې د نیکانو خلقو عملنامه د مقرب فرشتو په نگرانی کې وي. نو دغه خاص فرشته د مؤمنانو د عملنامو نگرانی کوي. د مقام بارکه عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کئی، پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ دا شہیدان و روحنا دا اللہ پا نزبان نے دا شنو مرغو پا ججرو کیوی، ارواحهم فی حواصل طیور خضر، دا شنو مرغو پا ججرو کیوی، او پا جنت کے سریگی، تسرح فی الجنت، په جنت کې سریږي، یو ځای بل ځای ته چکر لګي. د جنت باغونو کې، د جنت نهرونو کې چکر لګي. او بیا د عرش د لاندې فانوس، په هغه فانوسونو کې واپس راشي او آرام کوي. د عرش د لاندې فانوسونه دي او په هغه کې بیا آرام کوي. نو معلومیږي چې د شهیدانو روحونه تحت العرش او د جنت سیل کوي. سورت یاسین کے اللہ فرمائی قیل ادخل الجنہ، حبیب نجار چی سورت یاسین کے ذکر دے اگر چی کافرانو شہید کو نو دا مرگ نا پس فوراً و توی قیل ادخل الجنہ ز جنت تا داخل شا. بعض روایات دا حدیث نا دا مومن روح پا جنت کے معلومی گی. نو خلاصہ دا چې جای قرار د روحونو دا په اوم اسمان باندې د عرش د لاندې، او دغه جنت دی. نو دا روحونه د جنت سیر کوي، چکر لګي، اختیار ورکړي شوی دی. او دې دې کې دا حال مقربین راغلی دی، ان کتاب الابرار لفی علیین. نو حقیقت دارے کہ جائے قرار دا تمام مومنانو دا روحونو امدغ جنت. حدیث مبارک کے راضی دا مومن روح دا مرغے پا شکل کے پا جنت کے پونو کے معلق ہوئی. انما نسمت المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة،
روح دا مومن دا مرغے پا شکل دا جنت پونو کے اویزان وی حتی ترجع الى جسده یوم القیامہ جدا قیامت پر از باندے بدن سر بیا ملوش. نو یو بہترین مقام دے چہ دا دنیا ستر استومان روحنا دا مقام تلار شنیلا پا قلار شی خوشحالی ورطا حاصل شی. وی روح دا مومن تل علیین پا مناروی ناس تل دا دنیاوی دا جنت دار الامان دا نو دا امن مقام تلار شی و پا غدے کے خوشحالی. کلا ہرگز دا سندا دا جنتیانو دو زخیانو مقام بیو نوی دا کافرانو دا مومنانو نتیجہ بیو نوی. کلا ہرگز دا سندا ان کتاب الابرار بے شک عمل نامے دا نیکانو خلق لفی علیین پا علیین مقام کے بوی. وما ادراک ما علیون تا تسپت لگی چی علیون سشدے کتاب مرقوم دا یو دفتر دے مرقوم مہر پہ لگے دلے دے عمل نامے دا نیکانو چی دی پدے مہر لگے دلے دے یشہدہ المقربون حاضری کئی دیتا المقربون خاص مقرب فرشتے. ان الابرار لفی نعیم بے شک نیکان بندیان لفی نعیم دا جنت پا نعمتنو پا آرام کے بوی علی الارائک ینظرون پا تختنو باندے بناسوی ینظرون یو بلتبکتل کئی علی الارائک پا تختنو باندے بوی شاہان دی پا تختنو باندے ناس دی ینظرون یو بلتگوری یو بل تبم گوری خو ینظرون الاللہ اللہ تبم گوری دا اللہ دیدار بم ورطا ملاویگی. تعرف فی وجوہہم نظرة النعیم تب پی جن دا دی پدے مخونو کے تر و تازگی دا نعمتنو دا آرام. تعرفو تب پی جنے فی وجوہہم دا دوی پدے چہروں کے پدے مخونو کے یو رونق و تر و تازگی بپاغی کیوینے. ہر یو کتن کے چبل جنتی تا گوری نو پوئیگی بچ دے دیر خوشحال لے دا نعمتن علامے پا چہرہ باندے معلومیگی. کلچ سڑے غمجن وی نو دا تندی نہ معلومیگی چنن غمجن دے او کلچ خوشحالی نو تندی روخانی نو معلومیگی چ دینن خوشحال لے. یسقون من رحیق مختوم یسقون اسکولی شی پدوی باندے من رحیق مختوم دا خالص شرابنا مختوم چھ مہر پہ لگے دلے دے. جنت کے دا شراب و نہرو ندی دا ہر مومن پکور کے بوی خدا پکی او ناشنا قسم شراب دی چی دا پا نہرونو کی ندی دا پا بوتل کی وی دا بوتل دا پاسا مہر لگی دلی وی اگا مہر بیم دا مشکو جوڑوی مشکو نبا جوڑوی لکہ دنیا کے چھ مہر لگی گی نو پا لاکو باندے لگی لاک او لگی او پاغی باندے بیا مہر لگی گی نو پا جنت کے چھ کم مہر لگی گی نو دا با دا مشکو خطوی پاغی با لگی دلی وی. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بس پدی نعمتنو کی فليتنافس المتنافسون رغبت کی من دی کی المتنافسون رغبت کون کے دا دنیا پنا پاک شرابو کے لئے سوک منہ نکی دا دنیا نجس شراب دی پلیت تی سرخوگے پرازی لیونتو پرازی اور مور ورسر نفشی پی جندے نو دا جنت اغا پاکیزا کل شراب. ومزاجه من تسنیم دا دے گڑن چی دی نو دا با دا تسنیم نوی تسنیم دا سنم ندیو سنم اجت والی توی نو دا جنت پا شرابونو که دا طولنا اجت شراب دی
تسنیم اوچت اعلی ومزاجه گډون د دې چری من تسنیم دا بد تسنیم نوی تسنیم څه شه دی عین یشرب بها المقربون دا یو چینرا یشرب بها المقربون جسکل بکی پدې باندې خاص مقرب بندیان د الله خاص دا الله نیکان بندیان بد دې شرابونه خالص شکل کوي او دې نور له بد دې نه لګ لګ پکې غړيږي نور مومنانو تعامتا عام شراب ورکی خود دې نه بلک شانته خوان مزید پاره پکې ورګټ کلی شي کم چې مقرب دي ناغیله به خالص ورکولی شي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون هم پدې نعمتونو کې رغبت دیو کې من دیو کې المتنافسون رغبت او بین کون کې ومزاجه من تسنیم گډون د شراب چې من تسنیم دا بد تسنیم نوی تسنیم څه شه د عین یو چې نه یشرب بها سکل بکی پدی چې نه باندې المقربون خاص نزدې بندیان د الله ان الذين اجرموا بیشک هغه خلک چې جرم کړي دي ګناګار دي شرک او کفر کړي دي ان الذين اجرموا بیشک هغه خلک چې مجرمان دي کانو من الذين آمنوا يضحكون دوی په دنیا کې وو چې مؤمنانو پورې به خندا کولا کانو دوی په دنیا کې من الذين دغه خلقنا آمنوا چې ایمان یې وروړي دي هغه خلکو پورې يضحكون خندا به کولا په دنیا کې چې به مؤمن لیدل نو به دا به وقوف دی دې صرف په خیال کې جنت تروان دي د دنیا مزه ته نه لاړلې د خیالي جنت پتم باندې د دنیا خپل مزه پرې خوې ان الذين اجرموا بشك اغخلق چې مجرمان ګناګار دي کانو من الذين امنوا دی په هغه خلکو پورې چې مؤمنان دي يضحكون خندا به کولا واذا مروا بهم يتغامزون هر کله چې بدوی پدوی باندې تیرې دل نه يتغامزون یو بل ته سترګې والے وګوره دې بے عقلتا دې بے وقوفتا وګوره د قرض جنت په وجبان نقد دنیا پرې خدا داس بے وقوف دې دې به مؤمن په صدا خبرې وکړلې واذا مروا بهم چې کله بدوی د دې خوا کې تیرې دل نو يتغامزون دې کافر وو پس سترګې وهلې يتغامزون د سترګو اشاره به کولې سترګې به ولا ګوره دې لیونیتا د خیالي جنت د پاره دې روان دي دا سونه خوار دی شراب نسکی کله جامع ناغوندي جنت ته وځي پلار باندې لاړ شي نشتلې ځان له زبرګ جوړ کړي ځان له غوث جوړ کړي قطب جوړ کړي جنت ګټي نشي ګټلې دا خندا به ورپور جوړولا واذا مروا بهم يتغامزون چې کله بدوی په دوی باندې تیرې دل نه یو بل ته وکتل نسترګې به وهلې وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وبیا به خندا کولا وإذا انقلبوا إلى أهلهم چې کله بدوی خپل کورونو تلالل دا کافران بخپل کورونو تلالل انقلبوا فكهين واپس به خپل کورونو ته خبرې جوړون کې مؤمنانو پورې په مؤمنانو پورې به خبره د ځان جوړولې واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون کله چې کافر وبولید المؤمنان لرا واذا راوهم قالوا نويل به ان هؤلاء بشكد مؤمنان لضالون دي گمراهان دي اسه دون سخته پزان باندې تیرې د جنت پتم باندې دا تمره سخت مشقتونه برداشت کړي دې له عبادت نه مخې دا عبادت بداوی نو دا قسم خبره به کوي د پلار نیک دینه پرې ولې د دې پلار نیکلې ونیو نه دالې ولې دې پلار نیک خو ډېرو خيار خلکو خدالې ولې دي
نو خبر بے کولے ویدا گمراہان دی وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا چکل بدی اولید المؤمنان لرا دے کافرانو با اولید المؤمنان لرا قالوا نویل بے ان هؤلاء لضالون بے شک دا مومنان چی دی لضالون گمراہان دی وما ارسلوا علیہم حافظین اللہ فرمائی چی دا کافران دا دی مسلمانانو سے ذمہ دار خونے دی دے بے وقوف خپل زان تباہ کرے دی خپل زان تباہ کر دا خپل زان نگرانی نکی دا بل دا اصلاح فکر کئی و دا زان فکر نکی وما ارسلوا علیہم ندرا لے گلے شوی دا کافران پا مومنانو باندے حافظین نگہبان فالیوم الذین آمنوا پس نن روزی الذین آمنوا چچا ایمان روڑے دے من الکفار یضحکون فکافر پوری بخندا کئی دا قیامت پرز باندے با مومنان فکافر پوری اخاندی پا دنیا کے کافر پا مومن پوری خاندی خوپوئی کی نچے دا قیامت رس شی اور نتیجہ ارچا تا پخپل لاس کے ورکلی شی بیا با مومن او خاندی پا دے کافر پوری چھے ایک کافرہ دنیا کے لئے ما پوری خاندل او زان پوری او خاندل جاڑا پا جڑا رکار نکی علی الارائک ینظرون مومنان پا تختنو باندے ینظرون قتل بکی دا کافرانو بدحالی بویلی حل ثوب الکفارو آیا بدل ورکلی شوی دے کافرو تا ما اغسو کانو یفعلون چدوی بکم کار کو پا دنیا کے کم گندہ کردار کردے دے آیا داغی بدل ورطا ملو شلو کنا او ملو شوتا سبحان رب ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين